السلام علیکم ستړي مسئ جوړ په خیر. نن دوشنبه د 1404 هجري شمسي کال د اسد د میاشتې 14 نیټه چې د 2025 میلادي کال د اگست میاشتې له 4 نیټې سره سمون خوري. له سکون رادیو ویبپاڼې او خواله رسنیو مو د نن ورځې لنډو او مهمو خبرونو ته زه حافظ احمد نصرت هرکلی کوم. د هیواد په 15 ولایتونو کې د سختو ورښتونو اټکل شوی دی. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې سبا د سه‌شنبې په ورځ د هیواد په 15 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو راوتلو اټکل کړی. په یادو ولایتونو کې بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، لوګر، خوست، پکتیا، کاپیسا، پنجشیر، پروان، کابل، میدان وردګ او غزنی شامل دي. میدان وردګو کې د 1000 کیلو واټ برېښنا په ظرفیت ترانسفرمر نصب شو. د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې د 1000 کیلو واټ برېښنا په ظرفیت سره یو ترانسفرمر نصب او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د میدان وردګو سرپرست والي کاری بختیار معاذ ویلي چې یا ترانسفرمر د برېښنا ریاست له لوري د 9.5 میلیون افغانیو په لګښت د یاد ولایت په مرکز میدان ښار کې ګټه اخیستنې ته سپارل شوی دی. په ورته وخت کې د برېښنا رئیس عبدالحق طلحه ویلي چې د یاد ترانسفرمر په نصب او ګټه اخیستنې سره به په یاد ښار کې 1000 کورنۍ له برېښنا څخه برخمنې شي او په دغه ښار کې به وخت نا وخت برېښنا د پرې کېدو ستونزه ورسره هواره شي. بلخ کې د 15 سړکونو د کراچولو چارې پیل شوې. د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار اړوند ومه ناحیه کې د 40 میلیون افغانیو په لګښت د 5 سړکونو د کراچولو چارې پیل شوې. د مزار شریف ښاروالۍ د تخنیکي چارو رئیس احمد جاوید مایار وویل چې دغه ولایت په ومه ناحیه کې د 40 میلیون افغانیو په لګښت د 5 سړکونو د کراچولو چارې پیل شوې دي. د نوموړي په وینا دغه سړکونه 1500 متره اوږدوالی لري چې د ترانسپورتي ستونزو د کمولو او د زیربنا د پیاوړتیا په موخه پلي کیږي. تیره ورځ له ایران او پاکستان 1108 کډوالې کورنۍ بیرته هیواد ته راستنې شوې. تیره ورځ له ایران او پاکستان څخه 1108 کډوالې کورنۍ بیرته هیواد ته راستنې شوې چې په دغو کډوالو کورنۍ کې د تورخم له لارې د اویا د سپین بولدک له لارې شل د نیمروز د ورېښمو پله له لارې 850 د هلمند بارامچي له لارې یو او د هرات د اسلام کلا له لارې 922 کورنۍ هیواد ته راستنې شوې دي چې دغه راز 349 کورنۍ خپلو سیمو ته لېږدول شوي او سلګونو کورنیو ته مرستې ویشل شوي دي. ټرمپ ته د کانګرس د یو شمېر غړو لیک د فلسطین دولت باید په رسمیت وپیژندل شي. د امریکا د استازو جرګې 12 ډیموکراټ غړو د ټرمپ ادارې ته په یو لیک کې د فلسطین دولت په توګه د رسمیت پیژندلو غوښتنه کړې ده. د راپورونو له مخې دا غوښتنه د فلسطینیانو د حقوقو د خوندیتوب، د سیمې د ثبات او د دوه دولتي حل لارو د پیاوړتیا لپاره مطرح شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل او فلسطین ترمنځ تاوتریخوالی دوام لري او د فلسطینیانو د ځمکو نیولو پر ضد لاریونونه هم روان دي. دا و د نن ورځې لنډ مهم او وروستي خبرونه. تر بیا د الله په امان.